ډالر د افغانۍ مقابل کې ارزښت د لاسه ورکړ. نن یو ډالر په 102 افغانۍ تبادله کیږي. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته پخیر راغلی. امریکایي ډالر نن چهارشنبه د افغانۍ مقابل کې 14 افغانۍ ارزښت د لاسه ورکړی دی. نن په پلازمینه کابل کې د مارکیټ د خلاصېدو سره د یو ډالر ارزښت 114 افغانۍ و چې د ماسپښین تر 3 بجو 102 افغانۍ ته راښکته شو. د نن ټکي اسیا خبریال چې نن سهار مهال د صرافانو په بازار کې ګرځېدلی وایي چې په ځینو ځایونو کې یو ډالر په 103 افغانۍ اخیستل کېدو، خو خرڅولو نرخ یې بیا تر 107 افغانۍ پورې و. په ننګرهار او کندهار کې هم په ترتیب سره یو ډالر په 108 او 107 افغانۍ تبادله کېده. تېره ورځ په کابل کې یو ډالر په 115 افغانۍ تبادله کېده او تر هغه وړاندې د یو ډالر ارزښت 140 افغانۍ ته لوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د ډالرو د ارزښت ښکته کېدو سره د خوراکي توکو نرخونه هم غورځېدلي دي. د کابل په منډۍ کې نن د یوې بورۍ اوړو نرخ 2700 افغانۍ و چې د تیرو په پرتله نرخ کې شاوخوا 300 افغانۍ کمښت راغلی دی. د ډالرو نرخ په داسې حال کې ښکته کېږي چې تېره ورځ د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په ټول هیواد کې د هر ډول بهرني اسعارو پر کارولو بندیز اعلان کړ او هغوی ته یې د ملي خاینانو په توګه سخته سزا ورکولو ګواښ وکړ چې ډالر قاچاق کوي. ښاغلي حنفي وویل چې له تیرو 3-4 ورځو راهیسې ځینو نامسؤلو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي کرنسۍ ارزښت کم ښودلی او یو شمېر ناقانونه کارونه یې کړي دي. د حنفي په وینا له همدې امله د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د یادونې ده چې تېره ورځ د وزیرانو شورا اقتصادي کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې څو له ټولو اقتصادي بنسټونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات ساتلو په اړه بیړنۍ ګامونه واخلي.